میا صاحب راشه راشه سبا کی ګوره کی ګوره راشه میا صاحب چې لکه تاسو وایرل شي چې خلک یې وویني چې رسول څو وایي چې دا ویډیو پاریو ته لاړه شي No, 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 no. هسې ستاسو په خیال چې په دې غوږ کې به یې ورته څه ویلي خپله رایه لږ مونږ سره شریک کړي چې تاسو څومره انټیلیجنټ یې زما په ذهن کې خو دوه خبرې راځي چې دواړه به ټیکي وکړي به یې خیر دوست خدای علم دی نمبر 1 چې ورته په غوږ کې وویل چې وختي مزه کړې وه او که نه نمبر 2 ډیل ډان شو اوس یې ورسره وویل چې یاره پس ته به ګورو زما په ذهن کې دا دوه خبرې باقي تاسو مننه جي السلام علیکم زما خوږو ملګرو د ډېرې مجبورۍ د لاسه بس دا زما اخیری بس دا زما دا زما اخیری ویډیو چې په دې کې راته وایم چې خدای خاطر وکړه زما را چینل سبسکرایب کړئ په بایو کې لینک پروت دی ما درخواست ریکویسټ ده کوم ورشه یاره جانان ستا په غم کې منډې وهم نو ځکه مې اوس خپې خوږېږي ته به وایې چې ما لهونه کړي دي پته نشته چې دا شعر د شا دی خو لکه مکمل ښه دی پې کړی دی وایي که نه وایي یو ارمانو سره یې وخوړو میرات شو یو سړی و یو سړي پسې وفات شو یو ارمانو سره یې وخوړو میرات شو یو سړی و یو سړي پسې وفات شو یو ګلاب د 20 کلن باغوان نه وچ شو یو باور د باوري سړي نه مات شو وره دا بې زویا که چا د شانه په لغته ووالې نو پوه شه چې ته مخکې روانې صحیح دی سلامونه نیکې ښکلي احترامات زما خوږو ملګرو زه نن ډېر زیات خوشحاله یم ښه ځکه که نه چې اول خو مې د جمعې مبارکې لمونځ وکړو هغه هم د جمعې سره او دویمه دا خبره چې ما د پاکستان نه جامې راغلي دي هغه هم د خوښې د لازمه والله بس جار شم د نه که نه هسې ما خوښې وغوښتله ظالمه ته به یې په بل ملک تا پسې به کپړې هم راځي سپلی به هم راځي عطر به هم راځي بنینونه پرتوغاقونه او هغه د انداسې هر څه به پسې راځي نو دا کې ته هم ډېر زیات خوشحاله یم او درېیمه دا خبره چې په دې کپړو کې یو کمال دی مخامخ جیب دی پکې سړی به پکې درې سترګو واله کېدي خلکو ته به ښکاري لکه د مار بړه ښکاري که نه مزه کوي یو لایک د دې لپاره یو لایک زما لپاره یو لایک زما د کپړو لپاره او یو لایک چې زه نن ډېر زیات خوشحال یم د دې لپاره مبارکي راکړئ جي مبارکي راکړئ ها او کپړې راسره مزه کوي او که نه اورېږه خواهې به مې دا ویډیو ګوري مزه کوي خواهې د هغې زویه کلي کې خیر دی خو په ښار کې په ځان وانه چې سمه خوله غوږوات مړه د هغه نه مخکې بله هم به لږ صبر وکړه دویم فکره واورم که بیا څه ویې نو وایه کلي کې خیر دی خو په ښار کې په ځان وانه چې په زوړ څادر پورې د خلک خاندي हर चेहरे पर नकाब है हर शख्स بچه باز دی هلکه سمه خوله غوږوات خوله سمه خوله څوک دا خبره فضا کی د مستی پټال جانانا نشا نشه فضا کی د مستی پټال جانانا رټلی تمام که ته رښتیا په ما مینې راشه زمونږ په ډېرانو غولو کمینه هله به بیا ما ته پته ولګي
कि जिन्हें बाप की नसीहतें और घर की मुसीबतें याद रहती हैं ना, वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाते।